صادقه ډیر مزل مونږ کو. هو ساحل ودرېګه، نور د خواته موږ حق نه لرو ځکه چا خواته بارډر ده. راځه راځه دا زمونږ خپله خاوره ده. قومندان صاحب د افغانستان د خاور نه 2 کسانه موږ په لور روان دي. څه ورته مه وایه پرېږدی چې راشي مې وله. امر د پرځای کېږي قومندان صاحب، نه ولو. هلکانو راځئ. زه خو یم ساحله چې نور نزو هسې نه چې کوم جنجال جوړ شي. راځه راځه هېڅ خبره هم نشته. راځه ودرېږئ چې یو قدم هم مخکې را نه شئ. دا خو زمونږ خپله خاوره ده چې تر هر ځای پورې راځو. ستاسو پکې څه کار ده؟ که یو قدم نور مخکې راغلی نو دا خپې به در باندې ماته کړم. ته د یو قدم خبره کوې خو زړه مې غواړي چې خپل د وطن هر ګوټ ګوټ ته لاړ شم. که تاسو نور ده خواته راغلی نو موږ به د جنګ اعلان وکړو. ساحله راځه چې ځو. څه بغیر د خلکو له خاموش هلکانو ځئ چې تښتو. قومندان صاحب ولې وتښتو؟ افغانانو تاریخ ما ته معلوم ده. هغوی هېڅکله د جنګ نه تېښته نه ده کړې. ما ته معلوم ده هغوی بیرته راځي. قومندان صاحب تا خو رښتیا وویل که نه هغوی خو راغلل هغه هم له ډک لاس سره. تاسو ته ما نه ویل چې هغوی راځي. ځئ ته تښتو. ساحله دوی خو ټول تښتېدلي که نه؟ افغانانو سره په مقابله کې هېڅوک هم د ټینګي نه دي. راځه چې لږ نور هم مخې ته ځو.